هیله یې د زده کړو وه خو وایي ورېدې ډزې کابل پوهنتون کې محصلینو مرګ په سترګو لید پر دې پوهنتون برید سهار په داسې وخت کې پیل شو چې ځینې محصلین په ټولګیو کې پر زده کړو بوخت وو او یو شمېر یې بیا له پوهنتونه د وتو په حال کې وو د کابل پوهنتون مرستیال فیصل امین بي بي سي ته وویل د پوهنتون له شمالي دروازې د حقوقي سټاج پر ودانۍ برید شوی و کله چې موږ پوهنتون ته راورسېدو نو پولیسو اجازه رانه کړه چې تر څو پوهنتون ته دننه شو دوی ویل چې کومه وسلواله ډله پوهنتون ته ننوتې ده او اوس هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي لسنیو بجو شاوخوا کله چې موږ له صنف نه راښکته شو د کابل پوهنتون طبي دروازې په لور لمر ته ولاړو چې کتلې مو له هماغو خوا نه ځینې مهاجمین چې وسلو باندې سنبال و راننوتل او سم له وارې په محصلینو باندې ډزې شروع کړلې زموږ نه لږ لرې وو خو د حقوقو پوهنځۍ مخې ته یې ډېری محصلین چې موږ ولیدل وویشتل او نور هم همداسې مخکې روان وو د برید له ځایه د محصلینو د ایستلو او ژغورنې هڅې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره په دې روزنیز ځای کې نن 8000 محصلین پر زده کړو بوخت وو د برید دوام له څه باندې 15 ساعتونو واوښت خو امنیتي ځواکونه وایي څوکه روان و چې محصلینو ته د سر زیان وانه وړي دا اول ځل نه دی چې د کابل پوهنتون محصلین له تاوتریخوالي کړېږي تیر کال هم د دغه پوهنتون دروازې مخې ته چاودنه شوې وه دا پوهنتون 3 عمومي دروازې لري چې هر یوه کې یو شمېر پولیس د تلاشۍ لپاره ولاړ وي اوس پوښتنه او نیوکه د دې پوهنتون د امنیت پر ننیولو کیږي متاسفانه په دغسې یو ګڼ نفوسه تحصیلي ادارې په هغې کې 10,000 یوازې محصلین په تدریس بوخت دي او زرګونه استادان هغوی ته تدریس کوي او مامورین او اداري سټاف او نور په دغسې یو ګڼ نفوسه اداره کې وځي او ننوځي مګر متاسفانه تر اوسه پورې په کابل پوهنتون الکترونیکي دروازې نه لري د هغې منظمه تلاشي واخیستله سي او په دغسې حالاتو کې چې ایمرجنسي حالات دي له پوهنتون نه دي وتلو یا پوهنتون ته د راداخلېدلو لارې ګودرې نشته طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي خو ولسمشر ماڼۍ دې ډلې ته په ګوتڅنډنې او د دغه برید په غندلو سره وایي په هلمند کې د ترهګرو په شرمناکې ماتې سره اوس دا ډله پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه کوي ناټو د کابل پوهنتون خونړی برید غندلی او وایي افغان ماشومان او ځوانان اړتیا لري چې درسي ځایونو ته د تګ پر مهال ځانونه خوندي حس کړي بلخوا بیا د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دا برید استخباراتي ناکامي بللې خو ادعا کوي چې دا برید طالبانو او ملګرو یې کړی دی که مسؤل هر څوک وي دا برید یو وار بیا وښوله چې ملکي وګړي هیڅ ځای خوندي نه دي لس ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر دانش روزنیز مرکز ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 60 نور ټپیان دي د همدې او کابل پوهنتون بریدونو ټول قربانیان ځوانان او زده کوونکي دي چې بشري حقونو کمیسیون یې بشري جنایت بولي او د جګړې پر ښکېلو غاړو د وربند غږ کوي ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله سږکال د ملکي وګړو مرګ ژوبله 6 سلنه ډیره شوې ده شازیه حیا